عزتمند ورونو اعتکاف بیا په درې قسمه دی. یو ته واجب اعتکاف ویل کېږي، دویم سنت اعتکاف دی او دریم نوافل اعتکاف دی. واجب اعتکاف څه ته ویل کېږي محترمو؟ واجب اعتکاف دې ته ویل کېږي مثلا یو انسان نظر ومنلو چې زما پلان کې کار وشو نو زه به کوم د اعتکاف کوم، خو دغه اعتکاف سره دا شرط دی چې انسان به ورځ مخصوصي چې دومره ورځ به کېنم، او په هغې کې دا هم شرط دی چې انسان به دا نیت هم کوي چې زه به پلانکۍ جنازې لزم یا به مړي تعزیت لزم یا به د یتیم سره پکې امداد کوم، او په دې کې دا هم شرط دی محترمو بیا چې انسان به سره روژه نیسي، ځکه د هغې سره روژه چې کوم دی هغه مقصود ده د واجب اعتکاف سره. بل محترمو نفل اعتکاف. نفل اعتکاف څه ته ویل کېږي؟ دا موږ او تاسو د ورځې 5 پیرې کوو. هغه څنګه محترمو انسان چې کله هم منزل راځي او په زړه کې دا نیت کوي نویت الاعتکاف ما دمت في هذا المسجد، چې زه د اعتکاف نیت کوم تر څو پورې چې زه په جومات کې یم. نو انسان چې کله دا نیت وکړي نو انسان چې څومره وخت پورې په جومات کې ناست وي دا په اعتکاف کې شمارلی کېږي، په دې ورته ثواب میلاویږي محترمو. که دا ګنټه ناستی دی، که 2 ګنټې ناست دی، که 3 ناست دی، که ټوله ورځ ناست دی یا 10 ورځې ناست دی، خو دته د اعتکاف هغه ثواب میلاویږي. دې ته نفل اعتکاف ویلی کېږي. اوس چې په 3 معاشره کې کوم اعتکاف را روان دی محترمو دې ته ویل کېږي سنت مؤکده علی الکفایه. د دې اعتکاف دپاره به د ټول کلي نه یو کس خامخا کښېني، ځکه چې په دې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام همیشوالی کړی دی. که د ټول کلي نه یو کس هم کېنناستو نو ټول کلی ګناهګار دی په دې باندې. د دې مثال د جنازې د لمونځ په شان دی. که د جنازې لمونځ له د کلي یو کس هم لاړلی نو د ټولې ذمه چې کوم دی هغه فارغه شوله، لیکن که د کلي یو کس هم لاړلی ټول چې کوم دی ګناهګار شو. عزتمند ورونو د دې اعتکاف په قرآن کریم کې او په احادیث مبارکو کې انتهایی زیات فضایل او فواید راغلي دي، ډېر زیات حکمتونه راغلي دي.